متین عادل وکاله وړاندې د کالیفورنیا په سیکرمنټو کې خپل کاروبار پیل کړی او اوس یوه مغازه لري چې په خپله لوګو پکې سوداګریز توکي په عمده ډول پلوري. وایي د امریکا ډیرو برخو ته دغه توکي رسوي او ګڼو نورو کسانو ته د کار روزگار چاره برابره کړې ده. از یک میزه که بسیار خرد شروع کردیم از مارکت های البته سرباز یا فری مارکت ها، آساسا الحمدلله آمدیم به ویر هاوس که حال گفتم میتونم که بزرگترین عمده فروشی افغانا در نورت کالیفرنیا ما می باشیم که این وسایل برشان عرضه میکنم. دی وایي اکثره شیان په آنلاین ډول پلوري او نورو سوداګرو ته هم هماغه ځای ته وررسوي چېرته چې یې غواړي، ځکه ډیر شیان په عمده ډول خرڅوي. عادل دا هم ویل چې افغانان یې هڅولي چې خپل آنلاین کاروبار شروع کړي او که هر څوک غواړي دې برخې ته راودانګي نو دی ورته رسمي نمایندګي هم ورکوي چې هر ځای کې په اسانۍ پلورلی شي. و اونا میتونن از ما یک سرتیفیکیت دریافت کنن که بدون کدام مشکل در هر وبسایتی که بفروشن با او سرتیفیکیت میتونن بفروشن و یک زمینه کار بسیار کلان است به تمام افغانایی که در خانه خود بشینن و از خانه خود کار آنلاین بکنن و بزنس بکنن. وایي د امریکا په ځینو نورو ایالتونو کې هم د خپلو استازولیو د جوړېدو په هڅه کې دی او کوشش کوي چې افغانان ورسره دې برخه کې مصروف شي او روزګاري وچلیږي.